د ریکارډ په باره کې ویډیو جوړوو چې موږ څنګه کولی شو چې د موبایل سکرین ریکارډ کړو. نو د دې لپاره موږ د پلی سټور څخه اپلیکیشن دی چې د ایکس ریکارډر په نامه یادیږي دا ډاونلوډوو. ایکس ریکارډر چې دی په دې کې د کیمرې او داسې نور اپشنان شته د ویډیو کوالټي بدلول. نو دا ډېر ښایسته اپلیکیشن دی. نو د دې لپاره چې تاسې ویډیو تر اخره پورې وګورئ زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او ویډیو درسره لایک کړئ تر څو زموږ د نورو ویډیوګانو څخه هم خبر شئ. نو راځو اول ایکس ریکارډر ته یې باید چې د پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. زما سره اوس فلحال نت موجود نه دی نو ته یې د پلی سټور څخه ایکس ریکارډر را ډاونلوډ کړئ. په ایکس ریکارډر کې چې کله مو خلاص کړئ د سیټینګ اپشن دی. په سیټینګ کې تاسې د ویډیو کوالټي بدلولی شئ. په ډاونلوډ کې ویډیو کوالټي بدلوو موږ دلته هره ویډیو چې هغه ته یې اړولی شو او د هغسې د کیمرې اپشن دی چې موږ دا باندې کیمره راوړئ موږ ته د مخ او شا کیمره لکه دغه او بیا کیمره بندولی شو او برش دی او داسې نور دی. او دلته په منیو کې موږ چې کله خلاص کړو دلته زړې ویډیو وي که څوک غواړي چې بېرته ویډیو وباسي دلې هم ایستل کېږي. نو دا ډېر ښایسته اپلیکیشن دی. په دې اپلیکیشن کې دلته موږ ته منیو هم راوي. په دا منیو باندې موږ کولی شو چې هلته خپل ویډیو سټاپ یا سیو کړو. نو د دې لپاره ویډیو خوښ شوي زما ویډیو درسره لایک او شیر